السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، هرکلی درته وایم په نوي درس او نوي جملو کې. یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د نویو او مهمو جملو سره حاضر شوی یم. نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ ترڅو هغه مهمې جملې چې ما ستاسو لپاره راوړې دي ورڅخه برخمن شئ او یو څه ورڅخه زده کړی شئ. نو درس ته متوجه شئ، درس په پیل کړو. لومړی مهمه جمله I don't lie. I don't lie. زه دروغ نه وایم. I don't lie. زه دروغ نه وایم. او که تاسو غواړئ چې بل چاته ووایئ چې دروغ مه وایه، نو بیا به ورته وایئ چې don't lie. Don't lie. دروغ مه وایه. How old is he? How old is he? هغه څو کلن دی. How old is he? هغه څو کلن دی. او تاسو دا سم ویلی شئ چې how old are you? ته څو کلن یې. How old is she? دوی څو کلنه ده. او داسې نور. We have an idea. We have an idea. مونږ یوه نظریه لرو. We have an idea. مونږ یوه نظریه لرو یا مونږ یو نظر لرو. او داسې هم ویلی شئ I have an idea. زه یوه نظریه لرم یا زه یو نظر لرم. You have an idea. They have an idea. او داسې نور. بله جمله Respect the elders. Respect the elders. د مشرانو احترام کوه. Respect the elders. د مشرانو احترام کوه. او بله جمله He is our oldest brother. He is our oldest brother. هغه زموږ مشر ورور دی. He is our oldest brother. هغه زموږ مشر ورور دی. oldest منه مشر، تر ټولو مشر، او brother منه ورور. بله جمله You are dear to me. You are dear to me. ته ما ته را ګران یې یا ته په ما باندې ګران یې. You are dear to me. ته په ما باندې ګران یې. او داسې هم ویلی شئ He is dear to me. هغه په ما باندې ګران دی. احمد is dear to me. احمد په ما باندې ګران دی. او داسې نور. راځو بله جملې ته. We came together. We came together. مونږ یو ځای راځو یا مونږ په ګډه راځو. We came together. مونږ په ګډه راځو. خوږو لیدونکو، دومره جملې بس دي. تاسو په دې باندې نوره جملې هم جوړه کړئ، دغه هم زده کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ ترڅو هغوی هم ورڅخه یو څه زده کړي. او د نورو دا ډول ویډیوګانو لپاره زموږ د ULD ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو هره ویډیو چې موږ اپلوډ کوو تاسو ته به در رسیږي. او ډیره زیاته مننه چې تر دغه ځایه سره پاتې شوئ. خوشحاله او بهترین ژوند ولرئ.